د یوې مغازې څښتن غواړي معلوم کړي چې د هغه پیرودونکي له کوم ځایه ورته راځي. نو پریکړه کوي چې د هغه واټنونو په اړه په کیلومترونو سره ډیټا راټوله کړي چې پیرودونکي یې مغازې ته راتګ سره وهي. پیرودونکو یې لاندې معلومات ورکړي دي. دا د واټنونو اندازې دي. هغه اوس غواړي چې داسې ګراف جوړ کړي چې د سره د واټنونو د خپوروالی یا په انګلیسي کې ورته سپریډ وایي. سپریډ دا کلمه اوس دلته مهمه ده او د واټنونو میډین په معلومولو کې مرسته وکړي. دوهمه خبره دا ده هغه باید کوم ډول ګراف جوړ کړي. نو هغه دوه شیونه غواړي، یو دا چې د واټنونو سپریډ یا خپوروالی معلوم کړي، بل د واټنونو میډین معلوم کړي. نو باید کوم ډول ګراف جوړ کړي. نو ښکاره خبره چې دا به د باکس او ویسکر پلاټ جوړوي. نو باکس او ویسکر پلاټ یا ګراف جوړول لپاره موږ باید دغه ډیټاګانو میډین معلوم کړو او همدارنګه د میډین دواړو خواو ته چې کومې نیمایي برخې جوړیږي د هغې میډین هم معلوم کړو. نو د میډین معلومولو لپاره موږ باید لومړی راشو دغه ډیټاګانې سره ټول څنګه کړو، ترتیب کړو. راځو په دې ترتیب باندې موږ پیل کوو. نو موږ پیل د کوچني عدد څخه کوو، همداسې مخ په وړاندې ځو. دلته موږ سره یو دی، دلته هم یو دی. نو لیکو چې یو او یو، بیا ورپسې راځو دلته دوه لرو او دلته هم دوه لرو، دوه ځلې دوه لرو، دا به هم ولیکو. بیا راځو دریو ته، دلته یو درې، دوه درې، لیکو درې او درې. بیا ورپسې څه شی دی؟ څلور. څلور دلته یو ځلې دی، دلته بل ځلې، څلور هم دوه ځلې دی پکې، څلور څلور. پنځو ته راځو، پنځه پکې نشته. شپږ پکې یو ځلې دلته دی، لیکو شپږ. اووه ته راځو، دلته یو ځلې اووه دي پکې، نور پکې نشته، اووه. اتو ته راځو، یو ځلې دلته دی اته، یو ځلې. نهه ګورو پکې، نهه پکې نشته دی. لس ګورو، یو ځلې لس، دوه ځلې لس، لیکو یو ځلې، دوه ځلې. یولس پکې یو ځلې دلته دی، یولس. دولس پکې نشته، دیارلس هم پکې نشته، څوارلس پکې دلته دی، څوارلس. یو ځلې پکې پنځلس دی او یو ځلې پکې دویشت دی. نو په دې ډول سره موږ ټوله ډیټا دلته ترتیب کړه. اوس راځو د دې میډین معلوموو. نو راځو ډیټاګانې شمارو چې موږ سره څو دانې دي؟ یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته، نهه، لس، یولس، دولس، دیارلس، څوارلس، پنځلس، شپاړس، اوولس. اوولس ډیټاګانې دي موږ سره. نو د دې نیمایي به څو وي؟ نیمایي به اته به ترې دې خوا پاتې شي، اته به ترې نه دې خوا پاتې شي. نو یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته. نو داسې ښکاري چې موږ سره دغه شپږ عدد چې دا دی میډین دی. نو دې خوا هم شمارو، په کار ده چې دې خوا هم اته پاتې وي. یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته. نو موږ وایو چې دا د دې څه شی شو؟ میډین شو. میډین. نو کله چې موږ باکس او ویسکر پلاټ جوړو، نو موږ سره میډین څه دی؟ اوس داسې کوو چې د میډین نه ښي لاس ته او کیڼ لاس ته چې کومې دوه نیمایي دي د هغې میډین هم پیدا کوو. او طریقه دا دی چې دغه میډین به ترې نه وباسو، کله کله دا میډین هم خلک پکې پرېږدي، خو دا میډین به موږ ترې وباسو. عمومي طریقه دا ده. او دغه د دې نیمایي او د دې نیمایي میډینونه به اوس موږ لاس ته راوړو. نو راځو اوس دغه لومړی نیمایي د دې میډین پیدا کوو. دلته موږ سره یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته. اته ډیټاګانې دي. نو درې به دې خوا پاتې شي، درې به دې خوا، ځکه دا جفت دي، منځ کې یو نه پاتې کېږي، دوه عددونه منځ کې راځي. نو د دې دواړو به موږ اوس حسابي اوسط راخلو. دوه او درې پنځه کېږي، پنځه تقسیمې دوه، دوه نیم. نو موږ وایو چې د دې دواړو میډین څو دی؟ 2.5. همدارنګه د دوهمې نیمایي ته راځو. دلته هم اته عدد ډیټاګانې دي موږ سره، درې به دې خوا پاتې شي، درې دې خوا، د دواړه منځ کې راځي. د دې دواړو اوسط به راخلو. لس او یولس یوویشت کېږي. یوویشت چې موږ په دوه باندې وویشو یعنې نیمایي کړو، ځواب موږ ته په لاس راځي 10.5. نو د دې برخې یا د دې نیمایي دوهمې نیمایي میډین شو 10.5. اوس مونږ کولی شو چې باکس او ویسکر پلاټ جوړ کړو، ځکه چې مونږ د هغې دپاره چې څومره اړین یا ضروري معلومات دي هغه ټول مونږ لاسته راوړل. ښه، نو د باکس او ویسکر ګراف جوړول لپاره اوس زه راځم لومړی دلته د عددونو یوه کرښه جوړوم. دې ځای نه دې ځای پورې داسې یوه کرښه مونږ جوړو او زه غواړم چې په دې کرښه باندې دغه ډیټاګانې چې کومې مونږ سره د اعظمي او اصغري قیمتونه ټول پکې راشي. نو زه به پیل کوم له صفر نه.
پنځه واحدونه به همداسې پورته ځو، دا به لس شي، دا به 15 شل 25 او پای کې 13 او همداسې پسې وړاندې هم تللی شو، خو موږ دلته اړتیا نه لرو. اوس راځو موږ دلته لومړی د باکس برخه رسمو. باکس برخه کومه برخه ده؟ باکس برخه د ډیټا هغه برخه ده چې موږ ته د ډیټا منځنۍ 50% یا منځنۍ نیمایي ښیي، یا په بل عبارت کې ووایو دغه دواړو نیمایي برخو کومې میانې یا میډینونه چې موږ دلته لاسته راوړل د هغې ترمنځ چې څومره ډیټا پرته ده هغه موږ ته راښیي. نو دې دپاره موږ راځو لومړی پیل د دې ځای نه کوو. د دې نیمایي میډین یا میانه دې ځای کې ده چې قیمت یې څه دی 2.5 دی. او دا کومه نقطه ده؟ دا هغه نقطه ده چې موږ ته لومړی ربع د دوهمې ربع څخه څنګه کوي؟ جلا کوي. نو موږ اوس دغه برخه دغه ډیټا چې ده دا ټوله موږ راخلو او دلته یې د بکس په شکل کې ښیو. نو 2.5 چې موږ راخلو 2.5 د 0 او 5 ترمنځ دي، د دې نیمایي کې راځي، دې ځای کې به دا نقطه راشي 2.5. دلته به موږ یو خط داسې جوړ کړو. اوس راځو د بکس دوهمې څنډې ته چې کومه ده دوهمه نیمایي کې د میانې یا میډین نقطه ده، قیمت یې دی 10.5. نو دلته موږ سره 10 او 15 ترمنځ دلته راځي، نیمایي کې نه راځي، لږ دې خوا راځي. که چیرې دا 10 وي 10.5 به وایو چې دلته راځي، کیدای شي تقریبي دلته جوړو 10.5. نو دې ته قیمت لیکو 10.5. دلته به دې ته هم یو خط جوړ کو داسې په دې شکل. اوس راځو دا سره وصلو داسې چې د باکس برخه دا بشپړه شي. ورپسې راځو د دې میډین هم ښیو. دلته د میډین یا میانې قیمت موږ 6 لاسته راوړی و. نو دې ځای کې به موږ ووایو چې دلته چېرته 6 راځي. دا چې 6 شي نو په دې باندې دلته یو خط رسمیږي، دا د دې د میډین یا د میانې خط شو. پای کې راځو د ویسکرز برخې، اعظمي او اصغري قیمتونه پکې ښیو. پوهیږو چې دلته 0 دی، دلته اصغري قیمت 1 دی. 0 چې دلته وي 1 به دې ځای کې راځي. نو دلته به نښه وکړو د 1 به دلته ولیکو او دې ته پاسه به دې ځای کې یو کوچنی غوندې ویسکر جوړ کو. همدارنګه دا اصغري قیمت شو. اعظمي قیمت راځو 22 دی، شل دلته دي، 22 به دې ځای کې راشي، نښه ورته کوو دا 22 شو او دلته به یو خط ورته د ویسکر په شکل جوړ کو. اوس دې دپاره شي ګراف بشپړ شي، دا سره داسې وصلو، دا دلته راغی او دا دلته راغی. نو دا اعظمي او اصغري قیمتونه شو، یا په بل عبارت دا او دا دواړه موږ ته د تحول ساحه ښیي چې کوم ځای نه کوم ځای پورې دا ټوله ډیټا پرته ده یا خورا وره ده. دا دې سره زموږ باکس او ویسکر ګراف مکمل شو. او همدا چې موږ دې ګراف ته وګورو موږ ته معلومات کیږي. مثلا دلته موږ ته ښودل شوی چې میډین یا میانه دومره ده، معنا ده چې په اوسط ډول پیرودونکي څومره لرې ځای نه راځي. همدارنګه موږ ته دا هم ښیي چې ډېر خلک له کوم ځای نه راځي، دغه 50 برخه خلک چې دي دا څومره ساحه کې یا د مغازې څخه لرې ځای نه راځي. او همدارنګه موږ ته اعظمي او اصغري قیمتونه هم پکې ښودل شوي، یعنې تر ټولو لرې سړی چې دی هغه کوم ځای نه راځي او تر ټولو نږدې سړی هغه له کوم ځای نه راځي.